السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن راوښیم چې د هغې په ذریعه تاسو د هر چا کور کلی د هغه هر چا زیږې معلومولی شئ، د هغه زیږې تاسو ټریس کولی هم شئ. قدرمنو دغه سیټینګ درته راښیم که تاسو چېرته کې ناشنا ښار ته یا ناشنا زیږي ته لاړ شئ او تاسو هلته کې د چا لوکیشن معلومول غواړئ، د چا زیږې معلومول غواړئ بالکل په 3D شیف کې، مطلب په 3D شکل کې، نو هغه تاسو څنګه معلومولی شئ. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو د نه مخکې لوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېدي لپاره قدرمنو تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی، هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اوس دلته کې که تاسو په دې ټاپ باندې وګورئ، دلته سرچ یو آپشن به تاسو ته ښکاري. اوس کله چې زیږې سرچ کړئ ټیک ده، نو سمپل نوم به ورکړي ټیک ده. اوس چې ته کله هغه نوم ورکړي نو تا ته به دا هر څه چې دي 3D شیف کې راواخلي. 3D مطلب عام میپ که تاسو ګورئ نو هغه لږ په ګرانه باندې پې موږ پوهېږو، خو دلته کې تاسو ته په 3D کې دغه هر څه ډېر په اسان او ډېر په ښه طریقې سره مخې له راځي. دا وګورئ تاسو کوم میپ چې دی صحیح ده عام میپ کې او په دې کې دغه غټ فرق دی چې په دې کې به تا ته د هغه کس کور کلی دغه شانتې بالکل په 3D شیف کې چې کوم دی ښکاري. دا وګورئ تاسو دلته کې هغه بلډینګ وغیره روډ هر څه چې دي سکول یا ګیس سټیشن کالج وغیره هر څه چې دي د هغې به پوره تاسو لا په 3D شیف کې چې دی نو یو پوره عکس تاسو ته ښایي، د هغې پوره زیږې به تاسو ته په 3D شیف کې ښکاري. دا اوس تاسو دلته کې کتلی شئ، تاسو د سیټلایټ په تھرو باندې ثابت ښار، ثابت کلی، ثابت زیږې د یو کس معلومولی شئ. د عام میپ کې او په دې میپ کې دغه یو فرق دی چې دې کې هر څه تاسو ته بالکل ریل 3D شیف کې مخې له راځي. دا اوس وګورئ لوکیشن ته دغه شانتې هغه بلډینګز وغیره چې دي دغه ټول تاسو ته بالکل صحیح شیف کې چې دي صحیح شکل کې مخې له راځي. نو دې په دې طریقه تاسو د هر چا زیږې چې دی هغه دغه شانتې معلومولی شئ. که تاسو غواړئ چې د چا زیږې معلوم کړئ او په اسانه طریقې سره په بل میپ باندې تاسو نه پوهېږئ نو دا یو ځل خامخا خپل په موبایل کې ټرای کړئ. د دې سره د هر سټریټ هر سیز چې کوم ریلیټیو نږدې سیزونه دي، مطلب فارمیسي ده، اسپتال دی یا دغه شانتې کالج دی، پټرول سټیشن دی، ATM دی، بینک وغیره، نو دغه ټوټل به تاسو ته په دې کې ډېر په اسانه سره میلاویږي. قدرمنو دا و نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به وي، که خوښ شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.